عباس ستانکزی وایي له تبعیض پرته د ټولو طبقو ښوونځي پرانیستل شي. شرعي او مسلم حق یې دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. له شاوخوا شپږ سوه اویا ورځو راهیسې ښوونځي له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ تړل شوي دي او طالب چارواکي د ښوونځیو د تړلو لپاره بېلابېلې بهانې وړاندې کړي دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د جمعې په ورځ د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د عاشورا په مراسمو کې وویل چې د نجونو د تعلیم په اړه ان د خلکو ترمنځ هم اختلاف شته. هغه چې وخت په وخت په خپلو خبرو کې ټول افغانانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنه یې کړې، یو ځل بیا یې د ټولو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. ستانکزي وویل د مکتبونو او ښوونځیو دروازې دي د افغانانو پر ټولو طبقو له تبعیض پرته پرانیستل شي چې دا د دوی شرعي او مسلم حق دی. دلته ځینې اختلافات شته دی. دا ټولنه چې موږ یې پیژنو شاوخوا ولایتونو ته کو ولاړ شو ووینو چې کو 15 نفره د مکتب په پلوی وي، 2 نور یې مخالف دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل چې د 2 لوڼې چې د ښوونځي په 9 او 9 ټولګي کې وي له 2 کلونو راهیسې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو بې برخې دي. نوموړي د څرګندونې فورم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال د څرګندونو د یوې برخې په غبرګون کې وکړې. سرچینې ویل دا یو بهانه ده چې طالبان یې پړه پر خلکو اچوي چې نجونې ښوونځي ته لاړې نه شي. خپله طالبان مخنیوی کوي چې دوی ولاړ نه شي. ما داسې کس نه دی لیدلی چې ووایي لور مې دې درس نه وایي یا ښوونځي ته دې نه ځي. 20 کاله وړاندې یې ولې دا خبره نه کوله. د زده کړې د برخې فعال شیردل پاسون هم ورته نظر لري. هغه وایي 20مې پېړۍ کې داسې څوک نشته. د ټولو خلکو ذهنیتونه جوړ دي او کوم کورنۍ داسې پاتې وي شاید هغه ته چا ذهنیت نه دی ورکړی، عامه پوهاوی به نه وي وررسېدلی. خو په مجموع کې ټول افغانستان علم او عصري علومو ته اړتیا لري او دا په نر او ښځه فرض دی. باید د افغانستان هر وګړی دا علم راخپل کړي. فرزانه هغه نجلۍ ده چې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د طالبانو له خوا ښوونځي ته له تګ څخه منع شوي. وایي چې له زده کړو بې برخې کېدل د نوموړي او د دې په شان د نورو نجونو لپاره ناوړې پایلې لري. په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ هغوی یې له 6م ټولګي څخه پورته ښوونځي ته له تلو منع کړي دي او شاوخوا 8 میاشتې وړاندې پوهنتونونو ته پر تګ هم بندیز ولګاوه. کو څه هم دغه بندیزونه د نړۍ په کچه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو ظاهرا طالبانو په دې اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.